او دویم کار هغه دا وشو چې دا هم صحیح حدیث کې راغلی دی هغه دا دی چې الله رب العزت لا انسانان نو پیدا کړي او الله رب العزت پیریان پیدا کړي د انسانانو نه مخکې د دې وجې نه انسان ته خلیفة الجن وایي چې دا د پیریانو نه وروسته راغلی د هغې یو قسم ته خلیفه دی مخکې الله پیریان پیدا کړي او پیریان الله پیدا کړي وو دا د اور نه والجان خلقناه من قبل من نار السموم دارنګ وخلق الجان من مارج من نار الله پیری د خالص لمبې د اور نه پیدا کړي پیری دغه شیطان ابو الجن چې دا د ټولو پیریانو پلار دی دا الله رب العزت د اور نه پیدا کړي او دوی را لګي د فسادونه شروع کړل او دارنګ جرمونه کول الله رب العزت پسې ملائک راولېږل او دارنګ وی وجل او دارنګ وتښتېدل یو ځای ته بل ځای ته صحراګانو ته او د ځمکې ته الله رب العزت خالي کړله او د دې هغه وسیدلو حق الله رب العزت انسانانو ته ورکړه او دا د خپل بندګۍ او د عبادت دپاره پیدا کړه بیا دا خبره ضروری ده چې الله رب العزت درې قسمه مخلوق پیدا کړی دی یو ملائک دی الله رب العزت دا پیدا کړي دي د یو خاص نور نه او په مختلفو اشکالو باندې ځان بدلولی شي اوه اسمانونه دي په دې اسمان کې د ولیشتي په اندازه باندې ځای نشته مګر ملائک پې ولاړ دی او د رب العالمین بندګي او عبادت کوي صحیح حدیث کې راغلي د ورځې 80,000 ملائک د بیت المعمور نه طواف کوي او بیا تر قیامته پورې دوی ته بیرته نمبر نه راځي چې د الله رب العزت د دغه بیت المعمور نه چې دا د ملائکو د طواف ځای دی د هغې طواف نمبر ورته بیرته نه راځي الله دونه مخلوق پیدا کړی دی په ځمکو کې الله مقرر کړي د اسمانونو او ځمکې ترمنځ په ډېر اسانۍ سره تللی راتلی شي د الله رب العزت یو نورانی او لطیف مخلوق دی او په دې کې په مختلفو کارونو باندې الله رب العزت ګمارلی دي او مسؤلیتونه یې ورته حواله کړي دي دویم قسم مخلوق چې الله پیدا کړی دی ابلیس او د هغه ذریت شیطان او د هغه بچي اولادونه چې هغې کې پیریان هم داخل دي دا د شیطان الواد دی بیا پیریانو کې ښه خلک هم شته دی او بد هم پکې شته داسې شته دی چې هغوی اسلام راوړی دی د الله نبي صلی الله علیه وسلم نبوت یې راوړی ځکه الله نبي ټول انسانیت ته پیریانو ته او انسانانو ته رالیږلی شوی دی د هغه نبوت عام دی نبي علیه الصلاة وسلام چې طایف نه واپس کېده او په یو ځای کې د سهار په مانځه باندې ودرېده پیریان به مخکې بره ختل اسمانونو ته بیا چې به وروسته ختل نو غوږې به یې هلته د ملایکو خبرو ته کېوسته بیا نه شو ختلی ستورو باندې به ویشتل کېدل لارې پې بندې شولې نو دوی ویلې چې یاره دا څه قیصه ده په دې دنیا کې یا خو الله څه د شر اراده کړې ده چې عذاب رالیږي او یا څه د خیر اراده شوې ده تاسې وګرځئ او وګورئ چې دا څه قیصه ده نو د شام د نصیبین د علاقې څه پیریانو هغوی راله په یو وادي باندې تیرېدل چې ګوري یو کس د سار کې ولاړ لمانځه باندې او دارنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم غلام ورسره او نبی علیه الصلاة والسلام قرآن لوسته دی او ویلې ملګرو ته وی غلی شئ غوږ یې کېغوسته د الله کتاب یې واورېده او دارنګه چې قوم ته واپس شو نو وی ویلې چې انا سمعنا قرآنا عجبا یهدي الی الرشد الله د هغوی هغه خبرې هغه رانقل کړلې چې موږ قرآن عظیم شان واورېده یو ناشنا عظیم کتاب خلک هدایت ته راولي په نبی علیه الصلاة والسلام باندې هغه ایمان نه وړو نو پیریانو کې خلک هغه دي چې هغوی په نبی علیه السلام ایمان نه وړي هغوی به جنت ته داخلیږي او چې کوم پکې بدبخته دي منافقین دي کافران دي هغوی دپاره اور دی لکه څنګه چې د کفارو دپاره هغه الله رب العزت اور تیار کړی دی دریم قسم مخلوق چې هغه انسانان دي آدم علیه الصلاة والسلام الله رب العزت د خاورې پیدا کړ حدیث کې مرادي مما وصف لکم الله د هغه څه نه انسان پیدا کړی دی چې د هغې توصیف الله رب العزت تاسو ته کړی دی چې هغه خاوره ده الله د ټول مخ د ځمکې نه خاوره راغونډه کړله یو قبضه ملایکې یې ولېږه نسبت یې الله ته کېږي ځکه د الله په حکم دا کار شوی او خاوره هغه مختلفه وه د ټولې دنیا نه هغه خاورې یې راغونډه کړله لږه لږه دنیا ته انسانان مختلف راغله څوک سپین څوک تور او څوک غنم رنګه څوک سره د چا طبیعت نرم او د چا طبیعت سخت ځکه خاورو کې دا خاصیتونه پراته دي نو الله رب العزت
آدم علیه السلام هغه د خاورې نه پیدا کړ، د هغه 80 ګزه جثې بدن یې برابر کړ په خپل لاس باندې. دا د انسان شرافت او کمال دی. لکه مخکې دا حدیث مونږ بیان کړ، 3 شیان الله په خپل لاس جوړ کړي دي چې یو آدم علیه السلام بدن، یو تورات الله په خپل لاس لیکلی، یو شجرة توبه یو ونه ده په جنت کې چې په یو اس باندې سپور سړی به د هغې نه لاندې 100 کاله مزل وکړي خو د هغې د سوري نه به بهر ته ونوځي. دا 3 شیان الله په خپل لاس جوړ کړي، باقي ټول د الله په حکم د الله په قدرت پیدا شوي دي او څنګه چې د هغه د شان سره مناسب وي. نو آدم علیه السلام دغه بدن الله رب العزت تیار کړ، په جنت کې واچو، په دې باندې ډېره زمانه تېره شوه، روح پکې نه و. شیطان ابلیس دا بر اسمانونو ته جنت ته بخته او ګرځېده بالته څه پابندي پې نه وه، مسلمانو د الله نافرماني تر دغه دمه پورې نه وه کړې. نو راغې آدم علیه السلام یې ولیده چې دا په جنت کې پروت دی. نو دوی ویلې چې یاره خلق لا یتمالک، دا خو داسې مخلوق الله پیدا کړی دی چې د ځان اختیار نه لري. بدن یې ټول سورې سورې دی، سترګې دي، غوږونه یې ده، خوله ده، بدن یې دننه ډډ دی. نو ارمان یې وکړه که زه په دې انسانانو باندې مسلط شوم که نه دا به ډېر زر بې لارې کړم. د دې وجې نه زړه کې د ګناه ارادې د ګمراهۍ ارادې راوستل دا ډېر بد نحوست لري. دغسې ارمانونه چې څوک کوي دغه ارمانونه بیا الله ورله پوره کوي. نو دې ابلیس دا ارمان وکړه که زه په دې انسان مسلط شوم دا به زه بې لارې کړم. همدا وجه ده الله رب العزت دا شیطان هغه په دې انسانانو سره مقرر کړه او په دې باندې مسلط کړه. اوس هغه لګې دی دشمن دی او کوشش کوي چې انسان بې لارې کړي او د جهنم والا یې جوړ کړي او دغه لارې ته هغه شپه ورځ خدمت کوي لګې دی. او که تاسې دا یو جدا موضوع ده چې الله شیطان دا مسلط کړی دی په انسان باندې، که د دې عجایب او حکمتونه او په دې کې چې کم خیر پروت دی او کم حکمتونه پکې دي دا تاسې وګورئ چې الله په دې کې څونه حکمتونه اچولي. د خپل رب سره به ډېره مینه محبت پیدا شي چې الله ته څومره عالم ذات یې. نو دغه کار وشو، دغه ارمان او دغه تمنا هغه یې وکړله. بیا دا د انسان بدن چې دی